د روژې هر ماښام اختر دی. د روژې هر ماښام اختر دی. زرې زرې د پښمني د لاسه یمه. ملګرو، تاسو کتی شئ دغه د بابا بیل په خوړ کې ولاړ یو. نن چونکې نهمه روژه ده، حدیث شریف کې هم راځي چې د روزهدار دپاره دوه انعامات دي. یو انعام چې کله ماښام د افطارۍ په ټایم کې دی روژه افطار کوي، نو ډېر زیات اکسایټډ وي. د کل جهان نعمتونه ده ته په دسترخوان پراتي، او دی چې د کوم امتحان، ازمایش، لوږې او تندې نه راتېري، نو د هغې چونکې وایند اپ کېدو والی لحاظه هغه ډېر اکسایټډ وي. بل چې کله دی د الله پاک دیدار کوي، نو دی به ډېر زیات پرمسرت وي، خوشحاله به وي. تاسو کتی شئ دغه بابا بیل خوړ چې کوم دی ډېر ښکلی سین لري. پروس کال هم لیدونکو کتونکو ما د دغه فرش نه هغه طرف ته یو ویډیو شوټ کړې وه چې زموږ دا ملک ښکلی دی، پرامنه دی، پرسکونه دی. دلته کې خلک چې د کلو د شور نه کله تنګ شي، د دغه ذهني سکون په تلاش کې دغه شین خوړ ته راځي. دغلته د خپلو یارانو دوستانو سره د روژه ماتې دپاره راځي. ډېر پر رونق ماحول دی. خلکو ځان سره ماشومان هم راوستي دي، ملګري یاران او دوستان راغلي دي. دغه د روژې د مازدیګر نه خوند اخلي، د دغه روژه ماتې او د افطارۍ نه خوند اخلي. دغه ملګري تاسو کتی شئ دوی زموږ د کاړې کلي سره تعلق ساتي. ډېر پښتانه خلک دي، زموږ پکې خپله ولا ملګري دي، خو خلک دي، عزتمن خلک دي. دوی هم راغلي دي د ملګرو سره ګیدرینګ کوي، دغه افطار پارټۍ له راغلي دي. ملګري، دغه ماحول چې ګورئ څه ویل غواړئ؟ نو ماشاءالله لومړی خو ستاسو ډېره مهرباني چې موقع م راکړه خبرو. نو ماحول خو ماشاءالله ډېر مزېدار دی، او موږ خو تقریبا په لومړي ځل باندې رالو، او ډېر ښکلی او ډېر زبردسته فضا ده، او خاموشي ده، خلکو سره فیملیز دي، او بس دغه ملګرو، تاسو ته دغه خواست کوو چې دغه بابا بیل خوړ ته راشئ، د افطار پارټۍ دپاره د فیملی سره راشئ، د یارانو دوستانو سره راشئ، د ملګرو سره راشئ. دغه ژوند چې کوم دی دا ډېر زیات لږ دی، دا ډېر اهم دی، دا انجای